عبدالباري نوراني چې د کمپیوټر ساینس په برخه کې لوړې زده کړې کړي له تیرو 18 کلونو راهیسې په کندهار ښار کې د کمپیوټر د هارډویر او سافټویر په برخه کې شخصي کاروبار لري. نوموړی ګوګل ته د ژباړې په برخه کې هم کار کوي چې تر دا مهاله یې شاوخوا 1,50,000 پښتو جملې ګوګل ټرانسلیټ ته ور اضافه کړي دي. تقریبا سباله یا کم د هغه وخت څخه تر اوسه پورې موږ تقریبا 1.5 لک جملې ژباړلې دي د ګوګل ته. خو بیا هم ډېر خلک هم دې ته وهڅول چې تر څو دغه ترجمه نوره وکړي او دغه خپله ژبه د پرمختللو ژبو په کتار کې ودروي. عبدالباري نوراني وایي چې ګوګل ته د ژباړې کار یې 10 کاله مخکې د ژبې سره د مینې له خاطره پیل کړی تر څو پښتو ژبه په انټرنیټ کې نوره هم پیاوړې سي. نوموړی زیاتوي چې تر اوسه د پښتو ژباړې په برخه کې چا مرسته نه ده کړې. په دې برخه کې زما سره هیچا مرسته نه ده کړې سوا دولت ستاینلیکونه یې راکړي دي، مدني ټولنو ستاینلیکونه راکړي دي، خو تر اوسه پورې چا زموږ سره په دې برخه کې همکاري نه ده کړې. د عامو خلکو موږ تر ټولو ډېر ستایلي تر څو دې کار ته نور هم په پوره قوت طاقت سره کار وکړو. هغه په دغه برخه کې خپل راتلونکي پلانونه داسې واضح کوي. ټکنالوژي خو ورځ په ورځ مخته روانه ده، نو موږ هم غواړو چې څه ناڅه نوي هر څه نوي شیان چې راځي موږ غواړو چې هغه نوو شیانو باندې کار وکړو تر څو د خلکو د استفادې وړ ووځي او پښتو یو معیاري ژبه سي. نورو کسانو ته مو وړاندیز کړی دی چې موږ ته اپلیکیشنونه جوړ کړي او ساختمان یې جوړ کړي چې موږ بیا ترجمه ورته وکړو چې هغه لکه پښتو عربي یا پښتو اردو یا پښتو بله ژبه چې مقصد اپلاین یې څوک کار کې کمپیوټر کې انټرنیټ ونه غواړي. د ژبنیو چارو پوهان د ژبې انټرنیټي کولو چاره د وخت اړتیا بولي او وایي که یوه ژبه د ډیجیټلایزیشن په برخه کې شاته پاتې سي نو ویونکي به یې مجبور وي چې په نورو ژبو معلومات ترلاسه کړي او د نورو ژبو زده کړې ته به اړ وي. د دې ترڅنګ به د نورو کلتورونو ارزښتونه تر دوی را رسیږي او د دوی دا به نورو ته نه رسیږي. دغه یو طرفه لیږد یو وخت د دې لامل ګرځي چې پردي ارزښتونه باب سي او خپل ارزښتونه او ژبه له منځه ولاړه سي. د پښتو ژبې څېړونکي وایي په انټرنیټ کې د پښتو ژبې د کمښت پوره کولو دپاره باید دولتي مسؤلین انفرادي هلې ځلې منسجمې